د طالبانو واکمني د خبریالانو بد حال. د طالبانو واکمني نظر پوښتنه 95 سلنه خبریالان معلومات نشي خپرولای. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د مرغومي په 26مه د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې په 14 ولایتونو کې له 500 خبریالانو سره خبرې شوې. دغه نظر پوښتنې پر بنسټ چې انلاین ډول ترسره شوې ده څه باندې 95 سلنه پوښتل شوي خبریالانو ویلي چې طالبان تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولای. د نظر پوښتنه کې نږدې 90 سلنه پوښتل شوي خبریالانو ویلي چې د معلوماتو د لاسرسي برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو برخو کې له درنو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي د دغه نظر پوښتنې د پایلو د اعلان په مهال خبریالانو ته وویل په دغه نظر پوښتنه کې له 500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90 سلنه پوښتل شوي خبریالانو ویلي هو او څه باندې 10 سلنه نور ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورنۍ بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره کړي. څه باندې 90 سلنه یې هغه ویلي دي چې دغه برخه کې ستونزې شته او دې پوښتنې ته بیا 90 سلنه خبریالانو د هو جواب ویلی دی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی دی. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د حقوقي چوکاټ نشتوالي له امله د معلوماتو نه لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي.